زموږ ستاسو معاشره رواجو خرابه کړې ده. که دغه رواجونه موږ په هر شي کې کول زموږ دنیا او آخرت بر تباه کړي. تاسو ته معلومیږي کله چې هلک غټ سي بلوغ ته ورسیږي یا انجلۍ غټه سي بلوغ ته ورسیږي د هغه مطابق رشته هم راسي مرکه هم ورته وسي کور برابر وي د هغوی خلکو نسب برابر وي د هغوی خلکو اخلاق برابر وي د هلک سره یې کفو برابر وي نو خو ورکه په دې کې بیا د ښځو لانجې کول چې دا رقم دی یا کور کې داسې نه و پلانکی شی نه و پلانکی شی نه دغه شان چې موږ کوو زموږ ستاسو معاشره به مخ پر تباهي ځي. بیا نو کله چې زوی یا لور ناوړه عمل وکړي یا د نامحرم سره اړیکې وساتي او بیا د غیرت هم کوي دا لاره خو ما ورته خلاصه کړه. دا د ځوانۍ وخت دی، دا د مینې او د محبت وخت دی، دا د محبت د زده کړې وخت دی. دغه دواړه طرفه چې کوم دی په دا وخت کې انتهایي زیات مینه محبت سره کوي هغه تا ټول په فراق تیر کوي، هغه دې په کور کې په وحدت ورباندې تیر کوي. بیا چې کله دغه هم دېرش کلن ته ورسېږي او هغه هلک هم دېرش کلن ته ورسېږي بیا واده کوي نو بیا به چېرته د دې په مابینځ کې اتفاق وي؟ چېرته به بیا دې په مابینځ کې د نکاح متعلق حقوق بحال وي؟ نه به حاله کېږي. دا زمانه د بلوغ نه وروسته دا د مینې زمانه ده. اسلام او قرآن د انسان د پاره د حرامو څخه د زنا څخه د بچاوېدو د پاره حلال نکاح مشروع کړی ده. د حلال نکاح د پاره بلوغ شرط دی چې بلوغ سو بلوغ ته ورسېدی بالغ سو فورا د نکاح په بندوبست پسې څه کنه. بیا په دې کې دا لانجې کول چې دا انجلۍ دا رقم و یا دا کور دا رقم و خواښ دا رقم و خسر دا رقم و یا هغه په دې وجه نه خوښ دا پالتو کیسه دا وجه دا ده چې بیا موږ او تاسو د دې معاشرې د خرابېدو لوی سبب ما او تا جوړېږو، د ځوانانو او د پیغلانو د خرابېدو لوی سبب ما او تا یو کړ. ځکه موږ تاسو نکاح سخته کړ د رواج په خاطر. هغه کور مسکینان دي سرای خپل نو پلانکی نو پلانکی نو ته څه خبره که دا ستا لور هلته ورله الله پاک جل جلاله د دې په وجه پر هغوی باندې رحم راوستي وسعت پراخي راوستل کنه. یا غټ کور وي خانداني کور وي د پیسو والا کور وي لیکن ستا لور چې کله ورله یو دم پر هغوی باندې مسکنت راغلی بیا به ته څه کوې؟ دا شان ته نه دي پکار. ما مخکې هم درته ویل څلور شان ته کتل پکار دي چې په هغه کې دینداري ده، شکل او صورت دی، نسب دی، مال دی. بس چې کله یې د دغه هلک مطابق کفو برابر سول یا د انجلۍ مطابق رشته درته راله مرکه درته راله وره کړ کنه په دې کې بیا لانجې کول، علتونه رایستل، اعتراضات کول، غیبتونه پکې کول، دا فکر کوم دا د معاشرې د خرابېدو سبب ګرځي. دا خپل اولاد په لوی لاس موږ هلاکت اچو. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. خپل ځان په لوی لاس موږ هلاکت اچو، خپل ځان موږ په لوی لاس بدنامۍ ته اړو. وجه لوی دا ده چې ما او تا د دې اولادو د رشتې دپاره دومره خواهشات د دې رشتې او د نکاح دپاره راوستلي دي چې اصلي نکاح زموږ څه پاته ده. حدیث کیسه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا بلغ کله چې ستاسو اولاد نارینه یا ښځینه بلوغ ته ورسېدل فلیتزوج فورا یې نکاح وکړه، فورا یې نکاح وکړه. که چیرې دا یې بالغه سو او نکاح یې تا نه ده کړې اصاب اثما دی یو ګناه ته ورسېدي د ده د لاسه یو خطا ووته علیاذ بالله په زنا باندې اخته سو فانما اثمه علی ابیه د دغه ګناه د ده پر پلار باندې ده. پلار یې سزا یې ګوري، پلار یې رواجو ته ګوري، پلار یې وایي ما د واده پیسې لرم خو دا د خوشي ده او د پلانکي ده دا تربور دا د په مرکه کې د زر لاس زر روپۍ د ورکول دا نه لرم. څه ضرورت یې دی؟ دا دروازه بنده که د نکاح دروازه خلاصه که ژوند به دې ورسایي، خوشحاله به یې. کله چې تا د رواجو ته د لار خلاصه کړل دروازه دې خلاصه کړل د ګناه دروازه دې په خپل ورسره خلاصه کړل، د نکاح دروازه دې بنده کړه، نکاح به چیرې کېږي؟ حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو ته نکاح راله دغه رشته راله او په دې رشته کې چې کوم دی د انجلۍ کفو ده یعنی د هغه مثل هلک دی
په شکل سم دی الحمدلله، په دینداري باندې سم دی، په نسب باندې سم دی، د سم خاندان څخه دی، نو پر بسم الله کبله فورا باید نکاح وسي. په دې کې نور لانجې کول لا نه دي پکار. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. د ځوانانو ټولنې که چېرته نارینه او ښځینه په تاسو کې یو توان د نکاح ولري فورا نکاح وکړي. فانه اغض للبصر واحسن للفرج. دا د سترګو د زنا د حفاظت څخه یو خلاصون دی. دا سترګه ما مخکې ورته زنا کوي، د سترګې د زنا څخه انسان د دې نکاح په ذریعه سره محفوظ کېږي. واحسن للفرج، او انسان د زنا څخه خلاصېږي. د زنا او د بدنظرۍ څخه د خلاصون یوه لاره نکاح ده. او دا نکاح موږ څونه نن په لانجو کښې ایسته دی. بل روایت کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې شیان دا به نه ځنډوئ. ثلاث، درې شیان دا به قطعا نه ځنډوئ. یو لمونځ کله چې هغه وخت را نږدې سي فورا په خپل وخت کې کوه. دویم نکاح چې کله رشته درته راله او هغه رشته چې کوم و ستا د اولادو، ستا د خاندان، ستا د کورنۍ کفو او مثلو برابر و، نو فورا وکړه. او دریم جنازه چې کله حاضره سوه دا به نه ځنډوئ. نن ما ورته نکاح څومره مشکله کړې. دا یو واده موږ کوو د ډېر رسوماتو د ډېر زیاتو رواجو په خاطر باندې په کلو کلو پاتې. تاسو دا ځوانان وګورئ په څونه لوی ګناه باندې اخته دي. که چیرې غواړئ چې معاشره سمه سي او الله در سره راضي سي او خپل اولاد ستا در کنټرول لاندې سي او ستا اولاد ستا دپاره ستا د مرګه مابعد صدقه جاریه وګرځېږي، ته دې په خپل اولاد باندې غصه سې، نو د هغوی د حل لار یوازې دا ده چې ته د دې ته فورا نکاح کوه. د هغوی د نکاح او د واده مراسم ورته برابر کړه. بیا به انشاءالله ته به وموسایې، بیبي به دې وموسایې، په کورنۍ کې به خوشحالي ژوند. دا چې ته هلک ته نکاح نه کوې او هغه د شپې په 2 په 3 بجې را روان یا د هر چا سره په ټلیفون کې بیا ته ورته غوسه کېږم چا سره ټلیفون کوې. دا ټلیفون ته چا مجبوره کوي؟ ستا لور چې په پټه ستا ټلیفون رانیسي، ستا لور چې په پټه د یو چا سره رابطه جوړوي، دا نمبر اخیستلو جرأت چا ورکړي؟ هغه زموږ ستاسو د معاشرې زنانې، هغه زموږ ستاسو د معاشرې باحیا باپرده زنانې. لیکن نن دغه حال ته راووته چې دا ځي د یو چا سره اړیکې جوړوي او بیا د هغې نه نمبر اخلي، بیا د هغه سره رابطې په ګانټو کوي، بیا د کوره وځي هغه سره په پکنیک باندې رواني. دا چا مجبوره کړه دې ته؟ دا ستا لنګوټه چا پر مځکه وغورځول؟ دا د دې حیا چا واخیستل؟ د دې د حیا د اخیستلو لامل څوک دی؟ ته یې بابا، مور یې ته یې. بیا به په سروش کې ژاړه نه، بیا به پلار به نه راولاړېږي پر دوی باندې توپنچه راواخولم دی. ولې د لاره ته لامل وګوره چا برابر کړي دی، پلاره تا برابر کړي. زما او ستا د معاشرې خورکۍ هغه دومره باحیا چې هغه د کور د باندې چاته په چادري و په حجاب کې کتلی نه سي. نو هغه ولې دغه حال ته مجبور شول چې دا دومره جرأت کوي چې یو وار د یو چا سره تعلق پیدا کړي، بیا د هغوی نه ټلیفون اخلي، بیا په ټلیفون کې د هغوی نمبر ثبتوي او بیا هغه سره زنګونه وي، د هغوی سره په ګانټو کال کوي. دیم ته چا مجبوره کړل؟ دا پلار مجبوره کړل. که غواړې چې د دې مشکل نه ځان خلاص کړې، رواج پرېږده. بله ورځ ځای مېلمه مې چا راته وویل دا سړی امي سړی دی، په خدای در موږ ملایان دا باز امیان ډېر ښه ویل زه د سنت طریقه پر ځای کوم. دا خپله لورکۍ د یو څو ښځو سره په 2 موټر کې واده هلته کور ته ور وړی، نه ورا و، نه رواج و، نه خوښۍ و، نه درب دروز و، نه بېحیایي و، نه هېڅ هم نه و. د دې سبا الله څومره خوشحاله سي. موږ علما ولاکه کولی سو. په کار دا دی ځان نکاح اسانه کوي، رواجونه پرېږدئ، خپل خېش ته دې وایي چې ما او تا ابدي دوستان یو. د ابدي دوستي چا مره سره وکړه؟ ابدي دوستي دا ده چې ما او تا د رواجو تېر سو، جوړه راوړه، جوړه درکړه، مالک ته دا وکړه، نجلۍ ته دا وکړه، کور دا وکړه، پلانکۍ دا وکړه، فرنیچر دا رقم غواړه، پلانکۍ دا غواړه. دا څه شي دي؟ که ته د خپله لور په سرو زرو کې وپوښې او ستا دغه زوم ته په کروڑو باندې پوروړی کې، په لکو یې پوروړی کې، دا بیا خوشحالي ژوند څه سره تېر کړي؟
تا لور ته څو تولې سونه رانیول، تا هغې ته فرنیچر برابر کړي، خونه دې برابر کړه د دغه زوم په پیسو باندې. د دغه خواهشاتو د پوره کول دپاره تا 3-4 کاله دا واده وځنډول. نو بیا خو دغه هلک د نجلۍ سره یو ځای سو، نو په زړه کې څه ښه سر راسي چې ستا پلار دومره ظالم و، دغه شان زه څه کوم، دا شان زما څه به ګټه ځي، زه 4 کاله وځنډولم، زه د بل پوروړی کړم، نو دا واده زه څه کوم؟ ستا د لور زندګي تا ور خرابه کړه. څه رواجونه کوې؟ پرېږده که نه. که دې سره خوشحاله و الله به دې ته توان ورکړي، په د هغه د واده وروسته به الله پاک ټول اسباب ورپوره کړي. لہذا دا کیسې باید موږ تاسو پرېږدو، دا رواجونه باید پرېږدو.